سترګې ښې دي چې په یوه ځي کې غړېږي سترګې ښې دي چې په یوه ځي کې غړېږي په هر ځي کې غړېدل نه دي جایز مننه او پټ په زړه کې کړه ژړا خاره خسروا پټ په زړه کې کړه ژړا خواره خسروا په ظاهره ژړېدل نه دي جایز په دغو دوو شعرو سره اسماعیل مقید صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي خپل زرین خیالات موږ سره شریک کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ خو خسرو صاحب شی لیکلی نه دی ځکه چې اوس مسرور صاحب ټلیفونونه وکړه خو بیا به چې هغه به وکړو یاد به یې کړو. اواز راځي؟ خسرو صاحب چې بې تنخواه نه هغه بېنوا مې د درګاه نه شړې ولې بېنوا مې د درګاه نه شړې ولې خوبس سره په یو ځای لړې ولې او لږ مې پرېږده چې مې روح په قرار وځي لږ مې پرېږده چې مې روح په قرار وځي زنکدن کې لاس او پښې مې تړې ولې او اخري شعر یې چې زه خسرو بېنوا سترګو ته حیران یم چې د یار په دیدن نه شوې مړې ولې. اوس بس یو غزل دی وړکې اغوندې صدر صاحب په اجازه په ډېر دیدن د یار قرار نه شوم په ډېر دیدن د یار قرار نه شوم موړ یې د حسن په سینګار نه شوم. او بل شی دی چې څنګه یعقوب یم یوسف مخې اشنا څنګه یعقوب یم یوسف مخې اشنا ړوند چې دا ستا په انتظار نه شوم. مننه څنګه یعقوب یم یوسف مخې اشنا ړوند چې دا ستا په انتظار نه شوم. او بل شی دی چې ما آبادي هغو سارا خوښه کړه ما آبادي هغو سارا خوښه کړه د لیونو نه هم هوښیار نه شوم. مننه مننه. او بل شی دی چې بې وسه یې رانه کړه موکه ستا د ناز بې وسه یې رانه کړه موکه ستا د ناز او ارمان مې دا چې ستا په کار نه شوم. مهرباني او اخري شعر دی چې اخري شعر دی چې زه مقید په وجود روح څنګه یم زه مقید په وجود روح څنګه یم نن په دیدن د یار بیمار نه شوم. مننه مننه.